دوستانو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور نن یو ځل بیا د یوې نوې او په زړه پورې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د پاکټ پای ټیلیګرامي مایننګ په هکله ده. دغه مایننګ په هکله ما تاسو ته خپل لینک د ټیلیګرام په چینل کې هم شیر کړی ده او همدارنګه د دغه په هکله مې یو څه معلومات هم ورکړي. دا یو ډېر باوري پروژو څخه ده. همدارنګه د بیل ګیټس عربۍ لخوا د دغه ملاتړ هم کیږي. نو له وعدې سره سم زه راځم په دغه کې د کار کولو طریقه هم درته ښیم او همدارنګه دوی د لیست کېدلو نیټه همدغه کال ښودلی او په دې 2 یا 1.5 میاشت کې به معلومات هم وشي او انشاءالله چې په دغو 2 میاشتو کې یا 1.5 میاشت کې به لیست هم شي، ځکه دوی بازار ته نه وي راغلي او د لیست کېدو نیټه یې هم په دغه 2-3 میاشتو کې ښودلې ده. نو ملګرو که چېرته زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو راځو دغه د ټیلیګرام انټرفیس یا هغه یعنې سطحه یې ده څه ډول کار پکې کېږي. کله چې اول تاسې را داخل شئ تاسو ته به رأساً دغه کوم تاسې انټرفیس چې وینئ دغه به تاسو ته راسي. دغه باندې تاسو کولی شئ چې هر 6 ساعته بعد راسئ او کومې ټوکنې چې جمع سوي وي هغه تاسو کلیم کولی شئ. نو والټ برخه کې دغه د خپله د ټیلیګرام د دغه مایننګ پاکټ فای خپل والټ ده. دلته تاسو کولی شئ پیسې ورته راولېږئ او یا یې ورڅخه ولېږئ. ټون ورته رالېږلی شئ ETH او USDT، خو دا اوس لپاره موږ نه کوو، د دې لپاره چې تر اوسه پورې دوی د لیست کېدلو نیټه نه ده مشخصه کړې. کله چې د لیست کېدو نیټه مشخصه شي نو انشاءالله دغه ته به بیا ویډرا کوو او بیا یې به زه طریقه درته ښیم. او بله مسله د ټاسک ده. دلته ټاسک تاسو ته ټاسکونه راځي هره ورځ. ډایلي بوټس تاسو ته پری ټوکن درکوي په اوله ورځ، یو ته تر 10مې ورځې پورې بیا 55 ټوکن درکوي. نو دا اسانه ده. دلته تاسې مثال ډیپوزیټ وکړئ $10 په فونډ په نامه باندې د هغه تاسې $10 دې ته راولېږئ او تاسې سپیډ به 0.35 ټوکن پر هاور باندې زیات شي. او بل د جوین وایټ لیست او 2 نفره تاسې دعوت کړئ ملګري مو، یو چې د جوین وایټ لیست سره یو ځای شئ او بل ډیپوزیټ $11 ان اینی ټوکن. دلته مثال $11 تاسې انویسټ کړئ او تاسې د هغه څخه ټوکن لاسته راوړئ. نو دغه ټول ټاسکونه تاسې بیا پخپله بشپړولی شئ. اسانه دي. هغه کوم چې د پیسو پورې اړوند دي هغه تاسو مه پکې کوئ. او بله خبره د ملګرو ده. دلته اوس تاسو د ملګرو له لارې هم ټوکن لاسته راوړلی شئ. لکه تاسو لیدلی شئ ملګرو څومره چې ستاسو ملګري کار کوي د هماغه مطابق تاسو ته ګټه درکول کېږي. لکه مثال دغسې ده 10.53 یعنې دغه لومړنی شخص چې تاسو وینئ 10.55 ټوکن یې جمع کړي دي او د هغه څخه یې 4.6 ټوکن یې ماته راکړي. نو د ملګرو له لارې هم تاسې بونس لاسته راوړلی شئ. ډېر اسانه او ساده کار په دې کې کېږي. او بله خبره د فام ده. په دغه اپشن کې دوی را تر اوسه داسې خاص کوم څه نه دي راوړي، خو دوی یوازې د هغه جوین وایټ لیست سره یو ځای کېدلی شي او هغه ته ملګري ورته دعوتولی شي. ممکن دوی وروسته په دې کې هم تغیرات راولي او په دې سره مثال لکه دوی چې یو ټاسک موږ ته راکړی چې تاسې له وایټ لیست سره یو ځای شئ او 2 ملګري دعوت کړئ ستاسو به د مایننګ سپیډ 0.35 دغه ټوکن پر هاور باندې زیات شي. نو دغه یو اسانه او ساده طریقه وه. یوازې تاسې په دغه برخه یعنې د ټاسک په برخه باندې تمرکز وکړئ او دلته چې کوم ټاسکونه راځي هره ورځ هغه بشپړوئ او همدارنګه دلته مایننګ بخش ته هر وخت راځئ په 50 ساعتو کې ورې راځئ او دلته کلایم اپشن باندې خپله په دغه باندې کلیک یوازې کوئ تاسو ته به ټوکن جمع کېږي. نو ډېر اسانه او ساده طریقه ده. او بل د ایرډراپ په برخه کې لکه تاسو وینئ چې دوی ویلي دي چې کمینګ سون، نو دا به یعنې ایرډراپ به ډېر زر راسي او شتون به ولري. دغه د پاکټ فای په هکله پوره او مکمل معلومات او هیره دې نه وي چې دغه ډېر معتبره ایرډراپ ده او د بیل ګیټس عربۍ لخوا د دې ملاتړ کېږي. که چېرته تاسې د دې په هکله نور معلومات غواړئ کولی شئ ټولې رسنیو په هکله د دې په هکله معلومات ترلاسه کړئ او همدارنګه کولی شئ د مایننګ په سپیډ په زیاتولو سره زیاته ګټه لاسته راوړئ. څومره چې د مایننګ سپیډ تاسو زیاتولی شئ زیاتې کړئ. نو دغه د نوې پروژې په هکله ستاسو لپاره پوره او مکمل معلومات وو. نو که چېرته بیا هم نه پوهېدلی نو تاسو بیا پوښتنه کولی شئ او کمنټ پرېښودلی شئ. او همدارنګه زما د نورو ویډیوګانو په هکله زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو دغه ډول ویډیوګانو په هکله پر وخت تاسو ته معلومات در ورسوي. مننه. آباد اوسئ، ښاد او بریالي اوسئ.